د سفر کولو چې څومره رکاوټونه دي او څومره مشکلات دي او څومره بند لارې دي، الله رب العزت په یو صورت کې داسې طاقت او قوت خېده چې د دې صورت د برکته الله رب العزت دغه ټول رکاوټونه دغه بند لارې د سفر ان شاء الله العزیز په ډېر لږ وخت کې اواري. خسته صورت د پاغه کې ذکر هم د سفر راغلی دی. یاد ساتئ د دې ورد انتهایی زیات مهم دی د هغه خلکو د پاره چې کم کاروباري سفرونه لري یا امداسي د مزدورۍ د پاره کم سفرونه لري. چونکه ماته ډیر زیات رونه خويندې داسې راځي چې هغه د سفر رکاوټونو ډیر زیات پریشان دي. څوک وایي زما بچي د سفر داسې رکاوټونه لري ویزو کې نو هغه خراب شي یا پیسې چا سره جمع کی یا پیسې ضایع شي یا مثلا چې هر قسمه قدم اوچت کړي د سفر د پاره د کاروبار د سفر د پاره یا د بهر تللو د پاره نو باغی کې خامخا یو خند جوړيږي. دا غي د پاره انتهایی زبردست سیس دی، پاورفل سیس دی. ګورئ الله رب العزت په قران کې د هر یو سیز حل اخیده د دنیا او د اخرى یعنی د دنیا او د آخرت د دوانو فائدې الله رب العزت په قران مجید کې منګتا بالکل بیسیاره اخیدی بیسیاره او قران مجید هیڅ ممانعت نشته د ځنې خلک په دې باندې اعتراض کوي خو هیڅ ممانعت نشته. ځکه رسول الله مبارک د یو صحابي چې دعا غوښتله د ځان د پاره نو لږ پاغه دعا کې معمولی غونټه کې کمه وغوښتو نو الله رب العزت ګوره داغه د پاره یو ښه وسیله وګرځول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوای تیرېدو ته وي اے ساده سړی داسې ولې نه وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. په دنیا کې مخ غواړه د آخرت د پاره مخ غواړه نو دا ګوره د دنیا اسباب هم غوستل پکار دي د آخرت هم ځکه چې دنیا د برابر نو د آخرت فکر به سره بالکل برابر وي. که دنیا د لګه کمزوري وا بیا په دې دنیا پسې ډغري وي او د آخرت فکر بدنا پاتې وي. خو یاد ساتئ چې قرآن صرف او صرف د دې مقصد د پاره ویل چې صرف دنیا په سړی سنوار کی او دنیا په جوړ کی نو وردا بالکل زه د دې دعوت نور کوم چاته د آخرت فکر اول دی بیا وروسته د دنیا دی. راځي وظیفه در کومه آسان وظیفه ده. سوره قریش مبارک دی د هر فرض مانځنه ورسته یولس پیری وای. کم خلک هم چې د سفر د رکاوټونو نه پریشان دي سوره قریش دی یولس پیری د هر فرض مانځنه ورسته وای او مخکې ورسته درود شریف تنوای. درود شریف ډیر زیات د فضیلت او ډیر زیات د برکت خاوند دی نو درود شریف مخکې ورسته د دې سوره قریش نوای او بیا د هر فرض مانځنه ورسته یولس پیری ان شاء الله العزیز د سفر چې څومره رکاوټونه په مخ کې راځي د سفر چې څومره مشکلات راځي څومره ستړي راځي الله رب العزت په دې داغینه ان شاء الله په خپل امن او امان کې ساتي. یاد ساتئ د ثواب په نیت باندې وظیفه مخ کې نور ورونو ته لیږل مه هیروئ. اگر چې دا ورله شرط نه دی د دې وظیفې د اجازت لپاره وظیفه عامه ده بالکل هر سړی کولی شي په خپل ځان ته کولی شي بل څوک یې متکولی شي هیڅ مشکلات پکې نشته. د ثواب په نیت باندې محض که چا شیر کړله نو څه ګناه نه ده د یو مسلمان به ښېګړه وشي نو ان شاء الله العزیز زما واست اخرت بم خدای پاک د چا د ښېګړې په وجه باندې ان شاء الله ښه کړي.